والو زمونږ شتمني کنګل کړې. نو انشاءالله چې څنګه مونږ استقلال واخیست همداسې به بیا رغونه کې یو له بل نه وړاندې کېږو مخکې به او ډېر ژر به داسې سړکونه جوړ کړو چې اروپا به هم ورته حیران وي. څنګه چې به د سړکونو د مایانو دپاره ځای جوړوو چې خلک پکې منظره هم کړي، ونې به وي، باغونه به وي، دغه کار رنګونه به وي. کارانو ته وایو چې لاسونه بډ وهئ او راځئ له خیره د افغانستان په رغونه کې ګډون وکړو. څنګه چې راغلو الحمدلله ډایرکټ هم شروع وکړه دا د کارونو باندې. نعره تکبیر! کار شروع کړی دا سارنګ روډ پخېږي انشاءالله د دغې هنر باندې هغه چې قیر اچوي او لاندې له خنجان نه دې جد پورې رارسېدلی انشاءالله. او موږ هم د دې ملاقات دپاره راغلو چې دا ځایونه وګورو او د خپل افغانانو ته هیوادوالو ته زیری ورکړو چې الحمدلله امارت اسلامي کار شروع کړی ده او ډېر ژر به انشاءالله چې ډېر نور ځایونه کې کار شروع کړي. دا انجینر د دې سړک جوړولو د بیا رغونې د سړک جوړونې نو دا د طالبانو په راتلو سره کار شروع شو. مخکې راڅه یو دوه خبرې وکړه خلکو ته څه پیغام لري خاص کر د شمالي خلکو د سالنګ لپاره کیفیت یې صحیح ده بیخي مطابق د سپیسیفیکیشن دی او کوم قرارداد دغه سړک څویم لمبر ده دا تقریبا سټنډرډ لري از اول دویم دریم اول لمبر ده. اول لمبر په ټول افغانستان کې صرف په لوګر کې هغه سړک شروع شوی دا په اوله کټګورۍ کې ده او دا انجینر وایي چې دغه سړک هم په اوله کټګورۍ کې راځي. انشاءالله هېوادوال